هغه عثمان علي عثمان وایي چې د پریوتو دیوالونو شور رایاد شي، د باران څاڅکي چې ګڼ شي کور رایاد شي. ملګرو نن چې د باران لومړي څاڅکي وورېدل ناڅاپه مې د خپلې مرحومې مور یاد تازه شو. الله دې ورته سره د ټولو مسلمانانو جنتونه راحتونه نصیب کړي. مونږ چې واړه وو هر ځل به چې باران وشو مور به مو د ماښام لپاره وریجې پخولې. د باران اواز، د وریجو خوشبو او د کورنۍ هغه یو ځای ناستې تر اوسه مې د زړه نه دي وتلي. نن چې هم هغسې باران شروع شو زړه مې بیا هم هغه ماشومتوب ته لاړ، خو دا ځل مې وغوښتل چې د خپلې کورنۍ لپاره د چرګ دمپوخ تیار کړم. راځئ وګورو آیا دا مازدیګر به هم د پخوا په شان خوږ یا جوړ شي کنه. د صابر صاحب دغه شعر مې ذهن ته راغی چې وریځې راغلې چې راورسېده باران راښکې شو چې روانه شوله. هم هغه وخت مې لوڼو وویل جي نن خو باران دی وریجې به پخوو. ما ورته وخندل او مې ویل نن به د چرګ دمپوخ پخوو. بیا مو ماستا ادرک اوږه او مسالې سره ګډې کړې، چرګ له مو دغه مسالې ورکړې. اول مو په کوکر کې وازګه او لم کېښودل، بیا مو روغ چرګ کېښودو، ورپسې مو اور بل کو او کوکر مو په اور کېښود ترڅو چې دمپوخ پخېده. باران رو رو درېده، اسمان شین شو او د بوډۍ ټال هم ښکاره شو. داسې منظر و چې سړی یې یوازې په سترګه نه بلکې په زړه هم ګوري. یوه نیمه ګنټه وروسته مو دمپوخ تیار شو، ټول کور د خوشبویۍ نه ډک شو، بچي راټول شو او په یو دسترخوان مو ډوډۍ وخوړه. ملګرو د ژوند رښتینی خوند په دې وړو وړو شیبو کې پټ وي. ضروري نه ده چې تل د خوشحالۍ لپاره ګرانو هوټلونو ته لاړ شي. کله کله د باران یو مازدیګر د خپل کور یو دسترخوان، د خپلو بچو خندا او د خپلې کورنۍ سره یو ځای ناستې د دنیا تر هرې میلمستیا ډېر قیمتي وي. الله تعالی دې زموږ مور او پلار ته سره د ټولو مسلمانانو وفات شوو جنتونه راحتونه نصیب کړي. ژوندي دې روغ او خوشحاله لري او هر کور ته دې د مینې برکت او خوشحالۍ دا ډول شیبې ور په برخه کړي. آمین. که ستاسو هم د باران د ورځو کوم خوږ یاد وي نو په کمنټ کې یې راسره شریک کړئ. زه به یې ډېر په شوق ولولم. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه. د ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.